سبا موټر سایکل دا هغه په دومره سپیډ باندې چلول چې دا هغه کنټرول یو نوجوان نشي کولای په د موټر سایکل وخویدو دا په مړ شو ملای ماته شو سره مات شو سټه مات شو بل اندامه مات شو په دې کې د دنیا نه لاړ دا ډایرکټ جهنم ته رب العالمین داخله دا مې یاد وساتئ دا غین علاوه هغه ډریوران چې هغه په خپل خود کې نه چرس پاوډر اپین نشه کوي دا غیر پس بار لرو زګونو ته هغه سفر کوي کراچۍ ته کوټې ته حیدرآباد او غالبا پنجاب د علاقو ته سفر کوي نشه وکي تیز ګاډی چلی کله خوب راغستی کله نشه راغستی راولېږي چرته په موړ کې ګاډی کټي کې د بل ګاډي سره وای د په خپل چې مړ شو ډاری کې ځای جهنم دی نام یاد وساته خودکشي وکړه خپل ځان قتل حتی کې د الله د نبی دومره حکم دی یو سړی له خوب ورغلی فرض منځ نه کوي لاړ شي ودرې شي خوب پوره کې بیا فرض منځ وکړي او تر هلکې په خوب کې ګاډي چلی او د هغې نه علاوه که سپیډ ډېره 120 نه بره واهه دا مسله م یاده وساتئ دا فتوا شیخ ابن باز رحمه الله د هغه نه تپوس وشي که یو سړی ګاډی په څومره مقدار کې به چلی کله دې نه زیات شي دا خودکشي کې داخلېږي ویل ما ګاډي کې کنه وي په سترګو ړوندو کله چې په ګاډي کې روان دی سپیډ 120 ته ورسېد ګاډي الارم ورکو خطرې ګنټې بجاو کړه امام ابن باز رحمه الله هغه د خپل ډریور ته وایي په ګاډي کې د اواز د څه شي پیدا شو هغه ورته وایي د 120 نه چې کله ګاډی سپیډ بره کړي دا د خطرې ګنټې ده چې ګوره نور تیز مه ځه که په دې وخت کې ته مړ شوې ګوره خطره ده هغه ورته ویل باس دقه 120 سپیډ دا د ګاډو د پاره نارمل سپیډ که 121 125 130 کې ګاډی چلاو څه حادثه راته پیښه شوه اگر کله بل ګاډي سره واهو اگر که په موړ کې دې کلټي کو اگر که چېرته بل څه حادثه ټیر درته وچاودو په دې حال کې ته مړ شوې بې تپوسه دې ځای جهنم دی او چې کوم دسه ناست نو هغې په ذمه پتا باندې شو دا څه وړه خبره نه ده نن هر سړي اکسلیټر ګاډي له ورکړی موټر سایکل او غرنګ ته وباس بچ زه ډېر ښه ډریور یم ډریوري دې ته نه وایي چې ته ګاډي نه سپیډ وباسه ډریوري دې ته وایي چې ته کنټرول وکړه د الله اولیاء د الله بندګان د لا اله الا الله کلمه ویونکي هغې له ضرر مه ورکوه ډن به یې ته وایي پې تیز ورشي ټیر به پاکې ورښکته شي د مسلمانانو کپړې به څښا کي دوړې به په یو ځای کې ته به تیز ورشي چېرته علماو د الله اولیاء به رواني هغه دوړو باندې به د هغو کپړې ګنده کړي خیرې درته وکړي کېدی شي دا مال نه دي الله خلاص کړي او د بدن نه دي رب العالمین خلاص خودکشي ده نوجوانان په دې پسې نښتې دي چې راشه خپل ځان وژنه او بس منډې وهه په دې کې ګوره دا خودکشي ده زما وروڼو دا مسله مې ته ځکه بیان کړه چې خاص کر نوجوانانو ته هم د دې خبرو ګوره ډېر زیات خیال وساتئ